دا دری خلفای راشدینو کې دی بالکل خلفای راشدینو کې دی ښه او بالکل دا د خلفای راشدینو کې دی پیغمبر علیه السلام پخپله فرمایي د خلافت چې کوم عمر یاد کړی دی 10 کاله هغه د ده په دغه باندې ختمیږي دا 4 خلفای راشدین مونږ چې چاردام کوو نو مخ قبلې ته کوو بیا پکې لاړې خو ته ځمکې ته توکې قبلې ته خو نه توکې دا خیر پوله کو سوڼی خو ځمکې ته یې سوڼی قبلې ته خو یې نه سوڼی دا خیر پښتانه وایي چې نکاح په روژه کې وتړی د 2 اخترونو منځ کې نکاح ښه نه ده دا ناروا خبره ده دا ما ته بل هم چا ټلیفون کړی دا یو غلطه مشهوره ده چې د اخترونو منځ کې نکاح او واده ناروا ده دا بالکل غلطه خبره ده دا رواج د پیغمبر علیه السلام زمانه کې هم وګورئ د جاهلیت رواج نو پیغمبر علیه السلام د عایشې رضی الله عنها سره د 2 اخترونو په منځ کې واده او نکاح کوي چې دا رواج ختم شي بیا څوک نه ختم عایشه رضی الله عنها پخپله فرمایي وی خلک وایي چې د 2 اخترونو شوال کې 2 اخترونو منځ کې نکاح ناروا ده او دا برکت نه پیدا کوي وی زما او د پیغمبر هم واده او نکاح خو د 2 اخترونو منځ کې شوي وی زما نه زیاته بختوره ښځه بله کمه ده بله بختوره شته ده ما د خاوند به بله څنګه کمه ښځه خوښوي چې زه څومره د نبي اسلام خوښوم نو دا ګوره نبی علیه السلام دا رواج ختموه مونږ ورته پیغمبر وایو مونږ یې بیا نه ختمو زم په دې نیت نکاح کول د 2 اخترونو منځ کې چې نبی علیه السلام د عایشې بیبي سره کړی او یو رواج ختموم نو دا ډېر لوی ثواب دی که د چا اراده د نکاح وي د 2 اخترونو منځ کې چې دا رواج ختم شي او د پیغمبر اسلام تابعداري وشي دا ځانې تاسو 14 ویلې وه محکمې اوقاف 13 ویلې وه ته خبر د شل خو ورکه مونږ خو حق سمه خبره کوو 5.5 پاوه غنم دا ستاسو یادي افغاني صاحب به وې په دې کلي کې که به نه وې یاد ده ستاسو ای مشرانو ته زمونږ مولوي صاحب به وې که به نه وې نو د افغاني صاحب نه لوی ملا بل کم لوی عالم بهترین د ځمکې نه پاسه په دغه وخت کې د هغه نه لوی عالم بل نه تاسو ټولو تورنګزالو ته پته ده نو پاخه 5.5 پاوه او د کیلو په حساب په کم 2 کیلو ته جوړېږي تقریبا به ووایم د هغې نه 14 روپۍ نه هم کمې جوړېږي څه 15.5 روپۍ خوشا جوړېږي مونږ احتیاطاً 14 روپۍ وایو که ته زیاتې ورکوې 18 ورکوې او که 20 ورکوې او که 15 ورکوې هغه ستا خپله خوښه ده او دا یو خبره هم پکار ده چې یو سړی مړ شي نو که میاشت دویم شي وي اختر کې بیا خلک دواګانو ډوله راځي دا ښه خبره نه ده زه خو خپله اختر کې چالم دوا له نظر قطعا او دا ولې اختر څه لپاره خوشحالي ده چې چا باندې غم تیر شوي چې خوشحالي پرې چې غم یې هیر شي نه مونږ خلک زور نه نو غم ورته بیا تازه کوو دا د جاهلیت رسم او رواج اختر کې قطعا چې چا له دوا له لاړ نه شي او دا مړي والا غریبانان خو مجبور چې ته ورشې دا ورته خامخا کټ ږدي او ورته ویلې نه چې پاسه 3 ورځو نه پس مړي ته دا جمع دپاره دعا ته جمع کېدل او تعزیتونه کول دا بالکل ناروا دي او بیا اختر د خوشحالۍ مقام دی نو مړي هغه د مړي وارث ته بیا خپل مړي ولې را یادوي او دا هم ویمه کم چا کې چې مړي شوي د خدای د ټولو بخي خو اختر کې به ښه پاکې جامې اغوندي ښه نوې جامې به اغوندي خدای به خوشحالوي زړې جامې اغوندي اختر کې او شلېدلې جامې اغوندي ولې ما کله مړی شوی د خوشحالي نه کو نه یو شی دی یو کار وکړې خوشحالي وکړې خو غم که کوې په اختر کې نو د افغانستان په دغه مظلومانو غم وکړې میلو له بچي مه لېږې او تاسو هم ډېره خوشحالي مه کوئ دا ووایه چې خدایه بالکل د خوشحالۍ میاشتې راوسته خوشحالي دې راوسته بې شک خو خدایه ډېر غریبانان دې وخت یتیمانان ناست دي د ډېرو خلکو بچي نن د کافرانو ظالمانو سره په قید و بند کې پراته دي ډېرې ښځې کونډې شوې د دغه ظالمانو امریکانیانو د لندن والا او د دې ظالمانو د وجې نه خدای دې دوی په خپل قهر تباه او برباد کړي نو که ته غم راځې اظهار کوې نو د دغې مظلومانو په سر لپاره وکړه بالکل قطعا میلو له لاړ نه شي د خوشحالۍ اظهار مه کوې خوله کې یو پوټی لګوندې غم راځي وکړې دغه مسلمانانو سره دغه مسلمانان دي په هغوی راغلي ده ممکن نه چې په تا بیا راشي خدای دې موږ وساتي که څوک اعتکاف کې ناست دي او یو میلمه راشي مثلا پلار راشي د وطن نه نو معتکف د وطن د احوال تپوس کوي تاسې نور ضروري خبرې کوي نو دا به څنګه دا بالکل جایز دي څه ګناه پکې نشته اعتکاف کې ناست یو ډېر بېودسه شي لوی او بېودس ماتي جومات کې غسل خانه نه وي یا غسل خانه وي لیکن اوبه یخې وي دا سړی سهار مانځه پرېږدي اوس مانځو یا مرزو ته لاړ شي هلته سقاوه کې غسل وکړي نه داسې به نه کوي
داسې جومات خوشتنه چې پکې اوبو انتظار نه دا سوال ستا فرضي سوال او که دې جومات کې نه بل جومات ته غسل له لاړ شه او یخې اوبه چې وینو ځان له ګرمې که کنه ته به دې نو سقاوې لرې سقاوه کې به نمبر ته ولاړې او اعتکاف به دې بیا هم لا باقي وي خیال دې راغی ګزاره کوه لږه ښه ګزاره پېژنې که خدای تسبیح کې تسبیحات زیات ویلي شي دا به څنګه نو زیات مه وایه کنه 300 تعداد نبي رسول الله ویلی دی دې نه 300 لفظ استعمال شوی دی دې وجه علما وایي چې زیات دی نه وي د رښتمې متعلق دا حدیثو کې نشته دی ذکر نه پیغمبر علیه السلام کړی دا نه صحابه کړی دغه د سورته عنکبوت او د سورته روم یو حدیث کې ما درته ویلي یو کم حدیث کمزور دی د دې فضیلت راغلی په دې شپه باندې نو یو کس امام تلاوت وکړي خلک یې واوري او خلک امام سره امداد وي داسې مستقل سنت او طریقه نه ده لیکن که یو انسان یې وکړي او داسې د دین یو لوی حصه یو سړی نه ګرځئ او اسې یو تلاوت وکړي او څوک یې واوري او څوک خپل استاد سره امداد وکړي تاسو خو نور استاد څه ورکوئ دا تاسو د یو 50 روپو د 10 روپو د وتو یو ذریعه ده هسې خو تاسو چا سره امداد نه کوئ نو دام بندوئ تاسو چې د استاد یو 50 روپۍ چې ته نور کله ورکړي دي یو 10 ورکړي دي نو غریبانان دي هغوی ته لږ تلاوت وکړي او ته ورسره تعاون وکړي لږ امداد ورسره وکړي نو ښه خبره څه بده خبره خو نه ده که نه هسې خو تاسو جیب کې غټ زیات لړم پروت دي چا سره امداد نه کوئ نو دا غریبانان طالبان یا دا نور استادان هغوی ته لږ تلاوت وکړي ستا هم ثواب وشي د هغه هم ثواب وشي د مشرانو یو خپله طریقه جوړه کړې ده همدې لپاره د مشرانو جوړه کړې ده همدې لپاره یې جوړه کړې چې یاره دا استاد زمونږ به هم سبا اوس خو ښه شکر دی الحمدلله اجت د خلکو کم دی خو پخوا غریبانانو زه پرېږده مونږ ورسره لږ امداد وکړو دې به هم خپلو بچو له جامې جوړې ځان له اختر له برابر کړي دې به راته لږ تلاوت وکړي مونږ به یې واورو نو هسې د دین یو حصه یې ګرځول نه دي پکار یو سړی خامخا وایي چې دا دې رښتما په باندې دا صورتونه به خامخا وایي او نه وي نو ګناهګار به شي او خامخا ویل پکار نه خامخا پکې نشته نه پیغمبر ویلي دي علیه السلام او نه صحابه ویلي دي نه امامانو ویلي دي هسې یو ښه طریقه ده که څوک یې وایي څه لازمه خبره نه ده یو تلاوت کې د انسان نوم راشي یا ایها النبیو تلاوت کې به صلی الله علیه وسلم ورسره نه وایي بس او بله خبره مې دا کوله تاسو ته چې اختر متعلق صدقه فطر مسله خو مې درته کړې ده او اختر خو راځلو کې فیصله شوې ده د ګل په ورځ باندې انشاءالله قوي اختر دی ځکه زموږ روژې به د اتوار په ورځ باندې 10 شروع شي او که د اتوار په شپه باندې میاشت ولیدلې شوه نو بیا به د اتوار په ورځ باندې اختر شي خو تاسو ټول میاشتې ته لږ غوندې وګورئ میاشت کتل مستقل سنت دی مستقل عبادت دی او ثواب دی پکې نو میاشت ته لږ غوندې وګورئ او که چا میاشت صحیح کړه نو بیا موږ ته راشئ بعضې خلک میاشت وویني نه راځي یاره وي ماله بس قسم راکوي قسم پکې نشته او ته خو به 50 روپۍ په یو چرګ هم قسم خورئ هغې دپاره قسم خوري او سپۍ دپاره قسم نه خوري او قسم پکې نشته دا د ثواب خبره ده که یو سړي د اختر میاشت ولیدله او د بیا هم شهیدي ونه کړه او دته پته وه نو دی بیا ګناهګار شو دې کې قسمونه نشته صرف دا ورته وایي ته ګواهي کوې د دې خبرې یو څو الفاظ نور هم دي چې دا میاشتې دي هغه یو ګواهي کوم خبره خلاصه کړي نو بعضې وخت دا بعضې بې نیټې پکې هسې بې ځایه ځان برګان لکه دا مولا قسم راکوي او قسم خو ګناه اوس دغه دی کې ته په لاره روانې روپۍ پرته وي چې اخوا دې خوا وګورې څوک نی خپه پې در کېدی چې بیا څوک نی غلې غوندې لاس ورښکته کړې راوچته یې کړي او څوک درته وایي چې دا روپۍ ستا ونه قسم په خدای چې دا زما هغې دپاره بیا یو روپۍ دپاره قسمونه خورئ نو دا ځان نه بې ځایه برګان مه جوړوئ څه کوم شریعت کومه خبره کړي بس په هغې د خدای زموږ عمل نصیب کړي نو میاشتې ته کتل مستقل ثواب دی ښه باقاعده ورته وګورئ که مو ولیدله بیا راشئ مونږ ته مونږ به مرزلو ته بوځو هلته به شهیدي ورکئ نو به هر صورت دا دغه دی خو د اختر د مانځه انشاءالله چې د اختر مونږ به مونږه 9 بجې که خیر انشاءالله په عیدګاه کې د اختر مونځ کوو 9 بجې به که خیر انشاءالله په عیدګاه کې مونږه د اختر مونځ کوو 9 بجې ټیم برابر دی او ټول د معیارې چې کوم ملګري شته دی نو هغوی په خپلو خپلو جوماتونو کې اعلانونه وکړي د معیارې ملګري چې کوم ذاکرین هغوی په خپلو جوماتونو کې اعلان وکړي خو دا ورسره ووایه چې تورنګزو د خټ په عیدګاه کې دا ځکه ووایه چې بعضې جوماتونو کې نورو کې لمونځونه کېږي او تورنګزو کې چې کوم جوماتونه زمونږ د عیدګاه مانځله راځي نو هغوی په خپلو خپلو جوماتونو کې د اختر په شپه باندې بیا اعلانونه وکړي 9 بجې انشاءالله العزیز دا به مونږ د اختر مونځ کوو اختر دپاره تلل نوې جامې اغوستل
دا سنت دی که نوی نی نو پاکی جامې واغوندئ. بل د اختر پر سار کې غسل کول دا مستحب دی. بل خوشبویي پورې کول دا مستحب دی. د اختر پر ورځ وختي پاسېدل دا مستحب دی. د کلي نه بار عیدګاه ته تلل دا سنت دی چې ځې په خلاص به ځې چې راځې بیا په خلاص ځې. او اختر پر ورځ باندې دغه دا د رکوټ اختر پر ورځ باندې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا مستحب دی. نو دا او صدقه فطر ورکول د هغې بیان مې تېره جمعه کړی دی. د اختر د مانځه نه مخکې دا ورکول پکار دی. دعا کې اخیر جمعه د رمضان زړه د اخلاص نه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. رب العالمین زمونږ دا روجې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. خدای زمونږ نه ډېرې کوتاهۍ شوي یقینا د روجې د آداب و خیال به مونږ ساتلی، د روجې قدر هم نه دی کړی، د روجې دپاره چې څه پکار دي هغه طریقه باندې مونږ نه ده نیولې. روجه چې د کم څیز نه انکار پرهیز ورسره پکار دي، دروغ ګناه غیبت خدای هغې نه مونږ ځان نه دی ساتلی. لیکن خدای ته رحمان و کریم عفو قدیر او عفو رحیم، خدای ته مونږ ته دغه ګناهونه معاف کړې، زمونږ دا روجې په خپل دربار کې قبول منظور کړي. رب العالمین دا چې تراویح مو کړي دي خدای دا هم په خپل دربار کې قبول منظور کړي. چا که ختمونه کړي الله ختمونه به په خپل دربار کې قبول منظور کړي. چا که منځونه تلاوتونه کړي دي ذکرونه کړي دي الله ټول په خپل دربار کې قبول منظور کړي. رب العالمین مونږ باندې د رمضان دا روجې بار بار راوستلې. خدای که چا پکې اعتکافونه کړي دي خدای هغه مو له قبول منظور کړي. الله زمونږ دا روجې قبول کړي. خدای بار بار را باندې راوستلې کړي او مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. خدای د رمضان اخیری جمعه ده، دا ډېره مبارکه جمعه ده، جمعة الوداع ورته وایي. خدای ته پکې دعاګانې قبلې زمونږ دعا قبوله کړي. خدای ټول نه مخکې خدا دعا درنه غواړو چې مونږ ډېر ګناهګار یو، زمونږ ګناهونه معاف کړه. یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو، خدای مونږ ډېر بې څوکه یو. ستا نه بغیر زمونږ خدای بل اسره نشته، ستا د در نه خدای زمونږ بل در نشته، خدای ستا د ټکانې نه بغیر زمونږ بله ټکانه نشته. رب العالمین زمونږ ګناهونه معاف کړه. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړه. خدای که واړه ګناهونه دي که لوی ګناهونه دي که پټ ګناهونه دي که ښکاره ګناهونه دي ټول مونږ کې شته. خدای دا ګناهونه راته معاف کړه. خدای زمونږ د کمې ګناه تعلق چې ستا د ذات سره دی، ستا حق هم نقصانې کړی دی، الله د خدای ته وبخه. او زمونږ د کمې ګناه تعلق چې ستا د بندګانو سره دی، یو بنده ته هم ضرر رسولي، یو بنده ته باندې ظلم کړي، خدای د هغې انتظام راله او د هغې معافي نصیب وکړي. رب العالمین زمونږ د ټولو د بیت الله حج نصیب کړي. او کومرونه چې تللي دي رمضان کې او یا خدمت ته تللي دي یا وروسته د چا اراده ده خدای د هغې قبول شوي حج نصیب وګرځوي. الله مونږ ډېر ګناهګار یو، زمونږ ګناهونه معاف کړه. خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص. زمونږ یو بل ملګری دی بېګی ما راغلی و د پېښور نه، د هغه څه حاجتونه دي ما له دعا وغواړه خدای حاجتونه یې پوره کړي. او څه قرضدار دی الله قرضونه اخلاص. زمونږ یو بل ملګری دی وختي راغلی و اولاد یې نشته، دعا ورته وکړه چې خدای پاک نارینه اولاد نصیب وګرځوي. خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. خدای که د چا اولاد ني ته نیک عمله صالحان نارینه اولاد نصیب کړي. یو بله زنانه ده د جومات سر په ګاونډ کې زمونږ د جومات لوس ورځې مخکې لږې پیسې مونږ له راکړې وې، یو 6,000 روپۍ. دعا ورته وکړه چې خدای پاک د هغې دا خیرات په خپل دربار کې قبول وکړي. یا الله زمونږ د جومات سره چې هر چا امداد کړی دی، هر څومره یې کړی دی، لږ دې کړی دی، د بجلی د فټنګ کې یو ملګري ډېر لوی امداد کړی دی، یو بل ملګري په واسطه امداد کړی دی. دعا وکړئ چې خدای پاک هغې ته هم د هغې ډېر لوی اجر ورکړي. دا چې څومره تعاون مونږ سره په دې جومات کې کړی د مال یا د بدن یا بل ته د پیسو متعلق وینا کړې ده، رب العالمین ته ولې د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي. او دا دعا وکړئ زموږ د جومات کې دا باقي پلسترې ملسترې پاتې دي، دعا وکړئ چې خدای پاک د دې کار انتظام وکړي او خدای پاک دا مکمل کړي. یا الله زموږ د حاضره جمع خدای ټوله وبخښي. زموږ په زړونو کې څه حاجتونه د دنیا متعلق د آخرت متعلق خدای ته پوره کړي. الله مونږ دیندار جوړ کړي. خدای زموږ په زړه کې د خپل حبیب او ستا محبت واچوي. خدای ته مونږ سره مینه وکړي. خدای زمونږ اخلاق، زمونږ کردار، زمونږ اعمال، زمونږ اقوال د نبی علیه السلام په شان جوړ کړي. خدای که څوک کاروباریان کاروبارونو کې برکت پیدا کړي، که څوک زراعت پیشې والي خدای زمیندارو کې برکت پیدا کړي، خدای که څوک ملازمین ملازمتونو کې برکت پیدا کړي، که څوک هر قسمه د دنیا کارونه کوي نو خدای هغه د حلال د رزق ذریعه وګرځولی کړي. الله موږ د هر قسمه آفات و بلیات و مصائب و مشکلاتو نه په امان کې وساتي.